آیا د شهرینو پارک په اړه معلومات لرئ؟ دا پارک څومره مساحت لري؟ په دې پارک کې د پخوا په پرتله کوم نوي تغییرات راغلي دي او دې پارک ته له کومو ځایونو څخه خلک راځي؟ دا او دې ته ورته نور معلومات په دې ښاري راپور کې. په کابل ولایت کې د شهرینو پارک 2348 متره مربع پراخوالی لري او د کابل ښار یو له مشهورو پارکونو څخه شمیرل کیږي. دا پارک چې هر څوک یې لیدو او د تفریح لپاره راځي، یاد پارک د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. په اوس وخت کې د شهرینو پارک د زیاتو جګو ونو، چمنونو او ښایسته ګلانو په درلودلو سره د هیوادوالو او محصلینو لپاره ښه د تفریح او مطالعې ځای دی. شهرینو پارک ته له نورو ولایتونو څخه هم یو شمېر هیوادوال راځي ترڅو د یاد پارک څخه لیدنه وکړي. دا چې دا پارک څومره تاریخي مخینه لري او د چا د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی، په همدې تړاو ځینو کسانو له مالان میډیا سره په خبرو کې د دې پارک په اړه داسې وویل. زمان مولاخانی اجازه گذاری شده، بسیار خدمات زیاد داره، تقریبا نزدیک 90 سال 100 سال میشه. این درخت ها رو میبینی که هر کدام از یک قرن از یک پارک بسیار جایش خراب شده، بسیار ترکاش هم تو چیزا پارکناش چیزاش پارکاش سبزیاش بسیار کرداش همونطور بعض کرداش همونطور خیلی ویرانه بودن یا سبزی کشتن. از این پارک 63-64 سال است که دیده میگیره و تقریبا حالی که میبینم بسیار زیاد بهتر و سرسبزتر و آرامتر است. و دیگه ای که چند سال پیش به اینجا کلش قماربازا دید، برای هر طرف گیمک های قماربازا بودن و مردم های پودریا بودن. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي د پخوا په پرتله په یاد پارک کې زیات تغییرات رامنځته شوي دي. په نورو وختونو کې په دې پارک کې په نشهیي توکي روږدي کسان پکې لیدل کېدل، خو اوس په یاد پارک کې هغه کسان لیدل کېږي چې دوی مطالعه کوي یا د چکر لپاره یاد پارک ته راځي. دوی همداراز وایي د پارک ته د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې زیات کسان راځي ترڅو په دې پارک کې چکر ووهي. د دې پارک کارونه د پخوا په پرتله د کابل ښاروالۍ له لوري په منظم شکل سره روان دي. قبلا خب پارک شاهنامه که از پارک‌های مشهور خود شهر کابل است که در موقع چند خود مرکز شاهنامه قرار داره و در ضمنش پارک نسبت به سالهای قبل خیلی تغییرات آمده، چون که سابق در عموما در تمام پارک‌هایی که می‌بینید در شهر کابل سابق بود خیلی پودریا و اشخاص به بند بار خیلی زیاد می‌آمدن و فعلا خوب شده، خیلی خوب شده و پارک‌ها هم که فعلا ما می‌بینیم کسایی که بر درس خواندن کسایی که مثلا واقعا میخواد که 2 دقیقه وقت خود خوب تیر کنن. فضل د خدای ډیره ښه سرسبزي او ډیره ښه پاکي، ډیر ښه نظم او ډیسپلین باندې ټول گشت و گذار ډیر په ارام فضا کې ده. د پخوا په پرتله د سرسبزه ده او ونې ګلان پکې ډیر منظم، صفایي پکې ډیر خیال ساتل شوی دی او د دې خلکو هم خواهش کوم څوک چې ورته راځي چې دوی پکې د صفایي ډیر لحاظ وساتي. ما اینو میبینیم که همین جایی که جور نبود، در حکومت پیش جور کردن نتوانست، این حکومت اینو جورش کردن. ما از این حکومت خیلی خوش هستیم و فعلا به پارک شهرنو هستیم. واقعا یک فضای سبز و آرام بخشه، واقعا خیلی لذت میبریم. ما در وقت جمهوریت هم میمودیم، متاسفانه که پارک خیلی کثیف بود. با تعداد 300 نفر صبح زن مرد سپورت میکنن، ورزش میکنن. دیگه بعد یک تا خانمایی که بیچاره تکلیف دارن، چربی خون دارن، مشکل دارن، فشار دارن، باز میان اینجا دوش میکنن. بسیار پارک زیبا شده. د کابل ښاروالي پلان لري ترڅو د یاد پارک د چمن کرلو، ګلانو کرلو او ګلدانونو جوړولو چارې پیل کړي او د لا غوره ساتنې په موخه به یې لا ډیر کارونه ترسره کړي ترڅو د شهرینو پارک د کابل په سطحه لومړی پارک شي.